البقره مدني سورت او 280 آیتونه لري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله ته پناه وړم له رټل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. او له دوی نه ځینې داسې دي چې وایي ای زموږ ربه موږ ته په دنیا کې هم ښېګڼه راکړه او په آخرت کې هم او د دوزخ له عذابه مو وساتي. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. دغو کسانو لپاره به له خپلو عملونو ښه برخه وي او الله ژر حساب کوونکی دی. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. او په دغو څو شمیرلو ورځو کې چې تاسو په مینا کې یاست الله یادوئ، خو چا چې مکې ته په 2 ورځو کې بیړه وکړه نو څه ګناه پرې نشته، او که څوک 1 ورځ نور هم وځنډېدی پر هغه هم څه ګناه نشته. دا هغه چاته چې تقوا کوي او الله نه وډار شئ او پوه شئ چې تاسو به حتما هغه ته ورغونډ کړی شئ. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. او له خلکو نه څوک داسې دي چې د دنیایي ژوند په اړه د هغه خبره دي خوښیږي او الله به هم په هغه څه شاهد نیسي چې په زړه کې دي، حال دا چې دی به تر ټولو کلک دشمن وي. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. او کله چې بیرته وګرځي نو په ځمکه کې دا هڅه کوي چې فساد پکې جوړ کړي او کښت او ساکښان تباه کړي، حال دا چې الله فساد نه خوښوي. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. او چې ورته وویل شي له خدایه وډار شه نو ننګ او غرور یې ګناه ته ونیسي نو جهنم ورته بس دی او یقین وکړي چې هغه بد ټاټوبی دی. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. او بل طرف ته له خلکو ځینې هغه دي چې د الله د رضا په لټون خپل ځان پلوري او الله پر بندگانو ډیر مهربان دی. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے مؤمنانو په اسلام کې پوره داخل شئ او د شیطان په پلونو پسې مه ځئ، بېشکه هغه تاسو ته څرګند دشمن دی. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. نو که وشویېدئ وروسته له هغه چې څرګندې نښې هم درته راغلي نو پوه شئ چې بېشکه الله برلاسی حکمت لرونکی دی. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
آیا دا کافران د ایمان راوړلو لپاره له دې پرته د بل څه انتظار کوي چې الله په خپله د وریځو په سیورو کې ورته راشي او ملائکې هم ورسره وي او کار ختم شي؟ حال دا چې ټول کارونه الله ته ورګرځول کیږي. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. بني اسرائیل وپوښته چې هغوی ته مو څومره څرګندې نښې ورکړې وي او څوک چې د الله نعمت وروسته له هغه چې ورته راشي په ناشکرۍ بدلوي نو هغه دې په یاد لري چې بېشکه الله سخت عذاب والا دی. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. کافرانو ته دنیایي ژوند ښکلی شوی او په هغو خلکو ملنډې وهي چې ایمان یې راوړی. حال دا چې چا ځان ساتنه وکړه نو د قیامت په ورځ به له دوی اوچت وي او الله چې چاته وغواړي بې حسابه روزي ورکوي. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ړومبی ټول خلک یو امت یعنی په یو دین وو، بیا چې دوی اختلاف وکړ نو الله نبیان راولېږل چې حق پلو ته زیری ورکوونکي او باطل پلو ته ویرونکي وو او له دوی سره حقیقي کتاب راولېږئ تر څو د خلکو ترمنځ په هغو خبرو کې فیصله وکړي چې دوی پکې اختلاف کاوه. او افسوس دی چې اختلاف هم له هغو پرته بل چا نه و کړی چې کتاب ورکړی شوی و او دا هم له هغه وروسته چې ښکاره دلیلونه ورته راغلي وو. دا هر څه د خپل منځي کینې له امله. بیا نو الله په خپل حکم سره هغو ته هدایت وکړ چې ایمان یې راوړ په هغو حقیقي خبرو کې چې دوی پکې اختلاف کړی و او چاته چې الله وغواړي د نیغې لارې طرف ته یې ښوونه کوي. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. مسلمانانو آیا داسې مو ګڼلې چې جنت ته به هم داسې داخل شئ په داسې حال کې چې لا د ړومبنیو تیر شوو خلکو غوندې حالت نه وي در باندې راغلی؟ هغوی ته کړاوونه او رنځونه رسېدلي وو او آن دومره لړزول شوي وو چې هماغه رسول او ورسره مؤمنانو به ویل د الله مرسته به کله وي؟ الله وویل واورئ د الله مرسته نږدې ده. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. دوی د پوښتې چې د الله په لار کې څه ولګوي؟
ورته ووایه هر څه مال چې لګوئ لږ یا ډیر نو مور پلار، خپلوانو، یتیمانو، بېوزلو او مسافرو لپاره دی وي، او له ښېګڼو چې هر کار کوئ نو الله ښه ورباندې پوه دی. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. له کفارو سره جګړه در باندې فرض شوې ده، حال دا چې هغه درته بد ښکاري، خو ښایي تاسو به یو شی بد ګڼئ او هغه به درته ښه وي، او ښایي یو څه به خوښوئ خو هغه به درته بد وي. الله ښه پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تا پوښتي چې په حرامه میاشت کې جګړه څنګه ده؟ ورته ووایه په دې کې قصدن جګړه لویه ګناه ده، خو د الله له لارې خلک ایسارول او په هغه کافر کېدل او مسجد حرام نه مخنیوی او اوسیدونکي یې ترې ایستل د الله په نیز لا زیاته ستره ګناه ده، او فتنه یعنی کفر له وژنې لا ډېر لوی جرم دی، او دوی یعنی کافران به تل تاسو سره جنګیږي تر هغو چې که وسې ورسیږي تاسو له خپله دینه واړوي، او تاسو کې چې هر څوک له خپله دینه واوړي او بیا په داسې حال کې مړ شي چې کافر وي نو د هغوی عملونه په دنیا او آخرت کې تباه شول، او دوی د اور والا خلک دي چې هلته به پکې تلپاتې وي. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. بېشکه هغوی چې ایمان راوړی او هغوی چې هجرت کړی او د الله په لار کې جهاد کړی دوی د الله د رحمت هیله لري، او الله بخښونکی ډیر مهربان دی. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. د شراب او جواری یعنی قمار په اړه دی پوښتي، ورته ووایه په دواړو کې ستره ګناه ده او ځینو خلکو ته څه ګټې هم، خو ګناه یې له ګټې ډېره لویه ده، او همداراز ستا پوښتي چې د الله په لار کې څه ولګوي. ورته ووایه ستاسو له اړتیا هغه زیاتګي شئ، همدا شان الله تاسو ته خپل آیتونه بیانوي چې تاسو ښه فکر وکړئ.
د دنیا او آخرت په اړه او د یتیمانو په هکله دې پوښتي ورته ووایه د هغوی مال او ځان سمول غوره دي او که در سره ګډ یعنی شریک یې کړئ نو هیڅ پروا نه کوي ځکه چې ورونه مو دي او الله ته د مال ورانونکی له سمونکي نه معلوم دی او که الله غوښتي وای نو خامخا به یې تاسې کړولی وی بېشکه الله برلاسی حکمت لرونکی دی صدق الله العظیم